سلامونه لیدونکو او اوریدونکو، دا د کولن ښار دی او د جرمني هیواد. نو دلته د ژمي اوله واوره شروع شوه، بیګا ناوخته وه، تیاره وه، نیم ساعت یو ساعت دپاره واوره راغله، بیا نوره ودرېده. نو اوس هم 2 ساعته شي ډېره ښایسته واوره ورېږي. نو ما هم غوښتل د دې واورې ورېدو نه یو ویډیو تاسو سره شریکه کړم. نو ژمي موسم کې دا واورې ورېدل ډېر ښه وي. نو که افغانستان کې یاستئ، کوم ولایتو کې یاستئ، په کومنټو کې راته ولیکئ ستاسو ساحو کې هم واوره ورېدلې که ورېږي، څنګه هوا څنګه ده. دلته موسم د واورې موسم کې لږ ښه یي، هوا ښه ده، نور همداسې دا څو ورځې یخ و. راځئ چې د واورې ورېدو نه خوند واخلئ او ویې ګورئ. ډېره غټه او ښایسته واوره ورېږي. الله دا د خیر واوره وکړي په ټولو. دلته د کولن ښار کې افغانان هم زغ ډېر دي. نن د شنبې ورځ ده، رخصتي هم ده، اکثریت خلک په کورو کې دي او نوی کال هم شروع شوی، د نوي کال خاطره هم رخصتیانې دي. نو راتلونکې هفته ټول بیرته کاروبار هر څه بیرته د سره شروع کېږي، ټول مصروف وي. دا موټرې لاندې ګورئ پارک کې ولاړې دي، ځای هم نشته، څوک راځي چېرته یې ودرئ. هغه یو موټر هم چې ودرېدلی سرک په څنګ کې، هغه هم غیر قانوني دی. که کنټرول والا رئیسي هغه به جریمه کړي. ډېره ښایسته واوره ورېږي. الله دا د خیر واوره وورئ. د کولن ښار کې پخوا نن نه 15-16 کاله مخکې ډېره واوره ورېده ژمي کې. نو دغه څو کلونه شي دومره واوره پکې نه ورېږي. د اقلیم تغییر د دې خاطره، د اقلیم بدلون هر څه خرابه کړي دي.